بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیک. د سوداګرۍ او پراختیا په اړه له ننګرهار والي سره د ازبکستان د خصوصي سکتور پلاوي خبري اترې. په تخار کې د سیلابونو له امله د هیواد هوایي ځواکونو لخوا د 22 سیلاب ځپلو ژغورېدل. او د چین په شمال کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د غاز چاودنې له امله 8 تنه مړه او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنلیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د غبرګولي میاشتي 2 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د ازبکستان د خصوصي سکتور پلاوي د ننګرهار له والي ملا محمد نعیم اخوند سره د سوداګرۍ پر زیاتوالي خبرې کړې دي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د ګډې سوداګرۍ او پانګونې پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. دغه راز د ازبک پلاوي ژمنه کړې چې له ننګرهار ولایت سره به عملا د سوداګرۍ او پانګونې برخو کې ګډ کار او همکاري پیلوي. د دفاع وزارت هوایي ځواکونو 22 سیلاب ځپلي هیوادوال چې 3 ټپیان هم پکې وو د MI 19 هلیکوپټر په وسیله خوندي سیمو ته لیږول دي. د ژغورنې په عملیاتو کې 250 کیلوګرامه لمړني هوایتي مواد هم د زیانمن شویو کسانو کورنۍ ته لیږل شوي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت اعلان کړی چې د روان کال د سور میاشت کې د دغه وزارت محتسبینو د ښځو د شرعي حقونو اړوند 540 قضیو ته رسیدنه کړې ده. د یاد وزارت په وینا په دې موده کې 50 دښمنۍ او 240 قومي او کورنۍ شخړې هم په مؤثره توګه حل او فصل شوي دي او همداراز 450 جادوګر هم نیول شوي دي. او ورسې خبره چې د چینایي رسنیو د راپور له مخې د چین د ډبرو سکرو په یوه کان کې د غاز د چاودنې له امله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 18 نور د ځمکې لاندې بند پاتې دي. د راپور له مخې دغه چاودنه تېره شپه د دې هیواد د شانشي ولایت اړوند لیوشنیو د ډبرو سکارو کان کې رامنځته شوې ده. راپور کې راغلی چې د چاودنې پر مهال په دغه کان کې 240 کارګر شتون درلود چې له دې ډلې 201 تنه روغ رمټ ژغورل شوي او د نورو د ژغورنې او پلټنې عملیات هم روان دي. قدرمنو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.